د یادو مرستو د ویش پر مهال مدني فعالې ندیمې په خپلو خبرو کې وویل چې یاد مرستې د ریډ سورس مرستې رسولو ادارې له لوري په خوست ولایت کې بې سرپرسته او بې وزلو کورنیو ته د ولایت مقام په همکارۍ ویشل کیږي. دی ویل دغه مرسته د $1,00,000 په ارزښت ده چې هرې کورنۍ ته د 15,000 افغانیو په اندازه 9 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل کیږي. د دې په خبره دغه پروسه به راتلونکي کې هم ترسره کړي. دلته 500 فامیلو ته غکړه مرسته وکړله. د هر فامیل ته 15,000 پر مرسته شوي دو. غوړي دي، اوړه دي، برادو، غد سنمیږي لوبیا دو او کمبالي دي. د ټول کړي دي او دغه مرسته لندن ایمو طرفه ایمو انجیو د ډریم وایس اکټ او د بل انجیو د ریډ سورس لندن ورغلي د موږ په ګاډ سره ورغلي او دا کور مختبیو. نوموړي د خوستوالي او نورو مسؤلینو څخه مننه کوله چې د دوی د امنیت او برنامې په ترتیب کې ورسره همکاري کړي. دغه راز مرسته ترلاسه کوونکو هم په خپلو خبرو کې خوښي څرګندوله او زیاتوله چې په راتلونکي کې هم باید لاسنیوی وشي. موږ د دې مرستې نه ډېره مننه کوو چې هر څه کړي وي. موږ د ټولو بین المللي قواو نه یا د بین المللي مرستو نه موږ ډېره توقع لرو چې موږ سره وکړي. ویلې خلک غریبون دي. پرون به موږ په کلي کې یوه سړي اور وخوټول، هغه یې وخوړل. نه اور نور چې هېڅ نه لرو. نو موږ سره باید دا همکاري وکړي نړیوال. موږ د خلکو نه دا غوښتنه ده چې دا مرسته موږ سره بار بار داسې مرسته وکړي. د افغانستان خلک ډېر غریبان دي، ډېر کړېدلي دي. پرون مې یو سړی ولید بازار کې چې په کیلو باندې اوړه اخیستل. نو چې په کیلو اوړه واخلي او بیا سر یې تخلخانه مړی پې. نو دا وړه مرسته چې موږ ته راغلې ده کافي مرسته ده. د میاشتې یو کورنۍ ګزاره پې کېږي. خدای دې وکړي چې موږ سره داسې مرستې نورې هم وسي. د یادولو ده چې یادې ادارې له دې وړاندې هم په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په اړمنو خلکو ورته مرستې ویشلې دي.